محمد بن قاسم دویمه برخه د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا کوربه یم. د خپرونې خوږو مینوالو، په تیره برخه کې مو ویلي وه چې د سلما د خولې د ښامار کیسه واورېده، بیا یې له ابوالحسن څخه مننه وکړه. نن به دا واورو. سبا ته سهار وختي عبدالشمس د خپل کور په بام نه ویښ او نه ویده په حالت کې د اذان زړه وړونکي تکبیرونه واورېدل. ورو ورو یې سترګې وغړولې. سلما لا په درانه خوب ویده وه. عبدالشمس هغه راویښه کړه او په خپله د هواخورۍ په تکل له بامه کوز شو. ابوالحسن په مخ کې او ملګري ورپسې په چمن کې څادرونه غوړولي او په لمانځه ولاړ وو. ابوالحسن په زړه وړونکې لهجه الحمدلله او څو سورتونه ولوستل. د قرآن کریم آیاتونو د عبدالشمس په زړه کې توپان جوړ کړ. د ګاونډیان عرب هم راغلل او ټولو د خپل قوم د نوي دین پیروانو عبادت ته په مینه کتل. د رکو او سجدې وروسته تر دویم رکعت پورې په عبدالشمس د بېخودۍ غوندې حالت راغی. ورو ورو د لمونځ کوونکو په لور ورغی. لږ ودرېد، دوه زړه غوندې شو او بیا د خپلو احساساتو توپان په مخه کړ او له لمانځه کوونکو سره په یوه لیکه کې ودرېد. د هغه نور ګاونډیان هم د ده په تقلید په کتار کې ودرېدل. ابوالحسن چې سلام وګرځاوه، عبدالشمس او د ده نورو ملګرو ته یې مبارکي وویله. عبدالشمس او د ده ملګرو ته یې غېږ ورکړه. د ټولو له څېرو د خوښۍ رڼا خپرېده. عبدالشمس وویل ستا په ژبه کې جادو دی، ما ته لږ نور هم واوروه. ابوالحسن ځواب ورکړ دا زما د غږ اثر نه دی، دا د خدای جل جلاله کلام دی. عبدالشمس وویل بېشکه دا د انسان کلام نشي کیدی، ما ته یې واوروه. ابوالحسن خپل یوه ملګري ته اشاره وکړه. طلحه د قرآن حافظ و. عرب ټول شاوخوا ورته کښېنستل. طلحه د یاسین سورت پیل کړ. د قرآن کریم سپېڅلو الفاظو او د طلحه زړه وړونکي اواز عبدالشمس او د ده ملګري وژړول. ابوالحسن د تلاوت نه وروسته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ژوند او د اسلام په مختلفو اړخونو رڼا واچوله او دوی ته د اسلام بلنه ورکړه. عبدالشمس او ملګري له یوې مودې د اسلام د دین او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باب ډیر څه اورېدلي وو. د اسلام حقانیت ته یې غاړه کښېښوده او د توحید مبارکه کلمه یې وویله او بیا یې ځان ته د عبدالشمس پر ځای د عبدالله نوم خوښ کړ. سلما چې د ناریل یوې ونې ته ډډه وهلې وه او دا ټوله ننداره یې لیدله، ورو ورو ورغله او پلار ته یې وویل پلار جانه آیا ښځې هم مسلمانېدی شي؟ عبدالله هم مسکل او ابوالحسن ته یې وکتل. هغه وویل د خدای جل جلاله رحمت نارینه او ښځو ته یو شان دی. سلما وویل نو زما نوم هم واړوئ، زه هم مسلمانېږم. ابوالحسن ورته وویل ستا همدغه نوم هم سم دی، یوازې کلمه ووایه. سلما پاکه کلمه وویله او ټولو لاس پورته کړ او د دې لپاره یې د خیر دعا وکړه. پر اسمان ورځې راخورې وې. ناڅاپه توند باران پیل شو او دوی ټول یوې کوټې ته ننوتل. لږ ساعت وروسته چې د باران ودرېد، دلیپ سنګ راغی او ویې ویل راجا ستاسو په انتظار دی. ابوالحسن ملګري پرېښودل او له دلیپ سنګ سره ملګری شو. ماپښین بیرته راستون شو او خپل ملګرو ته یې وویل چې راجا او ځینو نورو سردارانو نور عربي اسونه هم وغوښتل، ځکه خو په څلرمه ورځ زموږ کښتۍ بیرته سفر پیلوي. عبدالله عبدالشمس هغوی ته د څو شپو پاتې کېدو وویل، خو ابوالحسن د بیرته زر راتلو وعده وکړه او اجازه یې ترې واخیستله. عبدالله وویل موږ ته د اسلام د پوهېدو لپاره یو ښوونکي ته ضرورت دی، که طلحه تاسو پرېږدئ چې همدلته پاتې شي ډېر به ښه وي. ابوالحسن طلحه ته وکتل او ویل که د ده خوښه وي په خوښۍ پرېښودو ته تیار یو. طلحه هم په خوښۍ دغه بلنه ومنله. سبا ته ابوالحسن او ملګري د خپلې کښتۍ د بادبانونو په جوړولو او ضروري خوراکي شیانو په تیارولو ووتل. ابوالحسن له عبدالله او دلیپ سنګ سره تر مشورې وروسته په خپله ګټلې شتمني 8 پیلان او ناریال کوپړه واخیستله. ماښام مهال ابوالحسن د عبدالله په باغ کې قدم وهه چې شاته یې د پښو تر پهار واورېد. شاته یې وکت ویې لیدل چې سلما ولاړه ده. هغې سره چې 2 ورځې وړاندې د خوښیو او مستیو تصور اوس د غم او خفګان تالبو ترې جوړه وه. هغه سترګې چې د تروږمۍ له ستورو نه زیاتې زړه وړونکې او زیلدونکې وې اوس په اوښکو لمدې وې. د په لږ بې پروایي ترې وپوښتل سلما ته دلته څه کوې؟ د ابوالحسن چلند چې سلما ولید، د صبر بندونه یې ونړېدل او اوښکې یې وڅڅېدې. پر پیدونکو شونډو یې د درد په تل کې ډوب غږ اوچت سو تاسو بله ورځ روانېږئ؟ ابوالحسن هو. خو په تا څه شوي؟ ولې ژاړې؟ سلما هېڅ نه دي شوي،
هیڅ هم نه دي شوي. په اوښکو مینځل مسکا د ابوالحسن په زړه تاثیر وکړ او وویل سلما ته تر اوسه پورې همهغې د اسلام منلو په تا کې بدلون نه دی راوستی. ته باید د محرم نارینه مخې ته رانشې. د مسلمان نجلۍ تر ټولو ستر زیور حیا ده. سلما ته تر اوسه له ما خفه یې. ما ستا په خوله جامې بدلې کړې، لمونځ کوم او پرون راهیسې له کوره بهر نه یم وتلې. آیا دا هم ضرور ده چې زه د یوه مسلمان مخې ته رانشم؟ ابوالحسن هو دا هم ضرور ده. زه تلها دلته پرېږدم، هغه به تا ته د یوه مسلمانې ښځې ټولې دندې وښایي، تا ته به د اسلام سم تعلیم درکړي. سلما ځواب ورکړ ما ته د بل چا د تعلیم ښودلو ضرورت نشته. تاسو چې څه امر کوئ منم یې. ستا په اشاره له غره نه ځان غورځولو او لاس او پښې تړلي سمندر تل ته د غورځېدو ته تیاره یم. ابوالحسن که تا ته زما خوښي او رضا دومره مهمه وي نو سلما واوره، زه له تا نه له دې پرته هیڅ نه غواړم چې له سره تر پښو د اسلام په جامه کې پټه شي. د یوه رښتیني مسلمان نیت په هر کار کې یوازې د خدای جل جلاله رضا وي، نه د یوه انسان. د کلمې له ویلو وروسته تا په یوه داسې نړۍ کې پښه کښېښوده چې نه ختمېدونکي زیار او هڅه غواړي. په دې ډګر کې چې څوک پلی کیږي، په لیمو کې یې اوښکي او په زړه کې آهونو ته ځای نشته. مسلمان ته ژوند یو لوی ازمویښت دی. د هغه په سینه کې باید داسې زړه وي چې د خدای جل جلاله په لاره کې د لوړو ارمانونو او امیدونو په قربانۍ هم دریغه ونه کړي. د مسلمان به ټټر په غشو غلبیل وي، خو په خوله به یې قدر هم نه وي. ته چې عربو ته ولاړه شې هلته به ووینې چې عربي خویندې میندې چې خپل میړونه او ورونه د غذا په لور رخصتوي، په سترګو کې یې اوښکي څه، په تندي یې د اندېښنې او خفګان کرښې هم نه وي. او دا ټول یوازې د دې لپاره چې دوی د خدای جل جلاله رضا پر خپله خوښه او رضا اوچته بولي. که تا اسلام زما د خوښ لپاره منلی و نو په ډیر تعصب باید ووایم چې تا اسلام نه دی پیژندلی. که خدای جل جلاله خوشحالوي نو کور ته ولاړه شه، زه به تلحه در واستوم، هغه به قرآن در زده کړي. او چې زه بیرته راستون شوم نو ته به په ساحل کې د لامبو په جامو کې زما په انتظار نه وې ولاړه، او زه هم په غرونو او ځنګلونو کې ستا په لټولو پسې ونوځم. زه په دې ډېر خوښ سوم چې عبدالشمس نوم په بدلولو د دې کور نقشه هم بدله او په دې کور کې یوه مسلمان نجلۍ تربیه شي. سلما په هیلمنه لهجه وپوښتل تاسو بیا کله راځئ؟ ابوالحسن زه ورځ نشم ټاکلی، خو اراده مو همدا ده چې اسونه واخلو او بیرته راشو. خو که یې زه د جهاد لپاره په کوم بل لوري واستوم نو ښایي بیا رانشم. د سلما په څېره بیا د مایوسۍ سیوری پرېوت، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. وویل نه داسې مه وایه، خدای جل جلاله دې تاسو بیا خامخا راولي. ابوالحسن ته که دعا کوې نو انشاء الله خامخا به راشم. سلما دعا ته څه وایې؟ که زما دعا قبلېدی نو بیا به مو د تلو تکل نه کوه. ابوالحسن ناڅاپه احساس کړه چې ډېرې زیاتې خبرې یې وکړې، لږ یې لهجه تروه کړه. وویل سلما ولاړه شه، که د عربو ټولو ښځو ستا په څېر دعا کړې وای اسلام به دومره نه و خپور شوی. سلما پښیمانه شوه او بیرته د کور په لور ولاړه. په لاره کې څو ځلې له ځان سره زمزمه کول زه ډېر احمقه یم، داسې خبره مې باید نه وی کړې. لږ ځنډ وروسته دوهم پورته وختله. لمر په لویدیځ افق د سرې سکروټې په څېر او په اوبو کې یې ډوبېدو ته تیاري نیوله. په اسمان کې دلته هلته لږ وریځو د شفق سرخي ځلوله. د نمجنې هوا څپو د ناریال له پاڼو سره په ټکر کې یوه دوامداره نغمه غږوله. سلما د شاوخوا له منظرو نه په بې پروا او ناخبرۍ وړاندې د ساحل په غاړه په هغه کښتۍ نظر ګنډلی و چې بله ورځ به یې ساحل پرېښود. په زړه کې د احساساتو او جذبو توفان راوچت شو. لاس یې په دعا اوچت کړ او وویل ای د لمدو او وچو خاونده، ما ته د یوه مسلمانې میرمن ایمان راکړه، ما ته سمه لار راوښیه او چې کله هغه بیا راشي ما وویني خفه نه شي. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو درېیمه ورځ په اسمان کې وریځې راخپرې شوې. سلما د کوټې بام ته وختله او له خفګانه په ډک نظر یې د سمندر په لور وکتل.
له ساحل نه لرې د سمندر په سینه کې د ابوالحسن کښتۍ په څپو کې ټالونه خوړل. د شمال څو نږدې څپې راغلې او باران پیل شو. چې باران توند شو د دې د سترګو د سار دایره وړوکه کېدله تر دې چې کښتۍ یې له سترګو پناه شوه. که هر څومره هڅه وکړه خو اوښکې یې د سترګو مورګي ورډکې کړې، په باڼوګاڼو یې لارې وکړې او د باران له څاڅکو سره ګډې شوې. سلما تر ډېره وخته لاس په دعا اوچت نیولی و او دعا یې وکړه: ای زما څښتنه، هغوی د سمندر د باغي څپو نه په امان وساتې. په باغچه کې له ابوالحسن سره تر وروستي ملاقات وروسته د سلما په خیال او عادتونو کې ژور بدلون راغلی و. هغه د ابوالحسن په بې پروایي ډېره خفه وه، خو بیا یې هم هغه د انسانیت یوه لوړه نمونه باله او په دې باور وه چې د ابوالحسن کوم عادت نه خوښیږي خامخا بد دی، ځکه خو یې بیا بې پردې د چا په مخ کې ګرځېدل پرېښودل. کله چې ابوالحسن او ملګري د بندر په لور ولاړل، دې په زړه کې له ځانه پوښتنې کولې چې آیا د ده په زړه کې به زما لپاره کوم ځای وي. کله به چې د ابوالحسن خبرې ور په زړه شوې نو په زړه کې به یې مایوسو تیارو وزرونه وغوړول او کله به د هیلو او امیدونو ډیوې پکې بلې شوې. پلار یې غږ پرې وکړ او سلما له بامه کوزه شوه. بوډا عبدالله پوښتنه وکړه: ته په دې باران کې پاس څه کوې؟ سلما: هیڅ نه پلاره. زه سلما غوښتل څه پلمه جوړه کړي، خو د ابوالحسن خبرې ور یادې شوې نو یې وویل: ما د هغوی کښتۍ څارله. عبدالله ورته وویل: هغوی خو وخته تللي دي، ولاړه شه جامې دې بدلې کړه. طلحه اوس راځي چې دواړه له هغه نه قرآن کریم زده کړو. سلما پوښتنه وکړه: تا هغه چیرته پرېښی؟ عبدالله: هغه د زید په کور کې تم دی، اوس راځي. طلحه په څو ورځو کې سلما ته د اسلام رښتینی دین ور وښود. هغې اوس په هر کار کې د ابوالحسن د رضا او خوښۍ پر ځای د خدای جل جلاله رضا په نظر کې نیولې وه. خو بیا یې هم په هر لمانځه کې لومړی دعا د ابوالحسن لپاره وه. 6 میاشتې تېرې شوې وې، د ابوالحسن هیڅ خبر رانغی. د سلما خفګان په اندېښنو او وارخطایي بدل شو. هغه به سهار او ماښام په بام ختلې وه او د سمندر په لوري یې کتل. د مندر په لوره هر بیړۍ به دې ته د ابوالحسن پیغام راوړونکې ښکارېده. دې به خپل خدمتګار هم د ورځې 2-3 ځلې بندر ته واستوه او چې بیرته به راستون شو په لالهاند به یې ترې وپوښتل: تا ښه ولیدل؟ په هغوی کې هیڅوک هم عرب نه و. د خادم به هم تل ځواب دا و چې ما ښه پوښتنه وکړه، هغه کښتۍ له بل ځای نه راغلې او یو عرب هم پکې نشته. سلما به د سمندر وړي انسان په څیر چې له ویرې او امید نه هر خس او خاشاک ته لاس اچوي ویل: تا به له ماڼوګانو نه پوښتنه کړې وه، ښایي هغوی به کوم بندر کې لیدلي وي او یا یې د هغوی په باب څه اورېدلي وي. خدمتګار به بیا په ځغاسته بندر ته روان شو. د سلما د زړه د ارزوګانو په ګنډرونو به د نوو هیلو ماڼۍ ودرېدې او بیا به هم خدمتګار مایوسی او خفره راستنېدل. د هیلو نوې ماڼۍ هم په یوه درز راوغورځوله. هغه به هر سهار په زړه کې د امیدونو نوي ډیوې بلولې او چې کله به لمر د سمندر په څپو کې ورک شو د دې د هیلو ډیوې به هم ورسره مړې شوې او د زړه د رضا به په آهونو او اوښکو بدله شوه. تر یوې مودې خو سلما نه پلار او نه طلحه ته د زړه راز څرګنداوه، خو سلما وزی هغوی دواړه په شک کې وغورځول. بهر توند باران اورېده. طلحه او عبدالله پر برنډه کې ناست و. روغبرګه یې که. سلما د یوې کوټې له کړکۍ نه بهر د باران ننداره کوله. په خبرو کې د ابوالحسن یاد راغی. عبدالله وویل: خدای پوهیږي هغه تر اوسه ولې راستون نه شو؟ 8 میاشتې پوره شوي چې تللی دی. طلحه وویل: که خدای جل جلاله د سمندر د خطر نه ژغورلی وي نو د دومرې مودې نه راتګ یوازې سبب یې دا دی چې هغه چیرته جهاد ته تللی دی. عبدالله وویل: نن ماته دلیپ سینګ وویل چې له دې ځایه نږدې 10 میله لرې د مالابار یوه کښتۍ ډوبه شوې چې یوې کښتۍ 15 تنه ترې پورته کړي او دلته راغلې ده. طلحه پوښتنه وکړه: په کښتۍ کې ټول څو کسان وو؟ عبدالله: ښایي 20 تنه وي. کښتۍ لویه وه خو د سوداګرۍ مالونه پکې بار وو. طلحه: کښتۍ څنګه ډوبه شوې ده؟ عبدالله: ماڼو چې ساحل نږدې لیدلی بې پروا شوی او کښتۍ یې له یوه کمره سره جنګولې او ټوټه ټوټه شوې ده. سلما په خپله کوټه کې ناسته وه او په چرتونو کې ډوبه وه. هغې یوازې وروستۍ خبرې واورېدې او د یوې شیبې لپاره یې وینه په رګو کې وچه شوه. له برنډې نه بیا د عبدالله غږ اوچات سو: دغه کمرونه ډیر خطرناک دي، هر کال دلته یوه نه یوه کښتۍ ډوبیږي. د هغه ځای د خلکو عقیده داسې ده چې په دغه کمرونو کې د سمندر د دیوتا
خدای عبادت ځای دی. دا چې یې واورېدل د سلما په رګونو کې غیر معمولي لړزه پیدا شوه. جګه شوه ولاړه او د پلار په مخ کې ودرېده. د هغې هیبت ځپلي او سپین تښتېدلی رنګ ته چې د عبدالله پام شو ترې ویې پوښتل لورې په تا څه شوي دي؟ لږ شېبه د احساساتو له زوره د سلما غږ په ستون کې بند شو. د رنځ او د درد په تل کې ډوبو سترګو یې وویل تاسو چې له ما نه څه خبرې پټوئ زه پرې خبره یم. طلحه حیران شو وویل لورې څه خبره ده؟ د سلما شونډې ورپېدې په سترګو کې یې اوښکې وځلېدې او وویل ووایي د هغه کښتۍ څه وخت ډوبه شوې ده؟ تاسو ته چا وویل؟ او هغه تاسې ولې چوپ یاست؟ د خدای لپاره یو څه ووایي. زه هر بد خبر اورېدو ته تیار یم. سلګۍ او آهونو د دې د خبرو لړۍ سره شلولې. عبدالله پریشانه سو. ځواب یې ورکړ موږ د بالامار د یوې کښتۍ خبره کوله. نن ما ته دلیپ سینګ وویل خو سلما د پلار خبرې ورغوڅې کړې. نه له ما نه خبره پټوئ. ما ته په دروغو تسلي مه راکوئ. دا یې وویل په سلګو شو او کوټې ته ننوتله. بوډا پلار څه وپوهېد څه نه. طلحه ته یې وکتل او بیا کوټې ته پسې ورننوت. سلما پړې مخ پرته وه او سلګۍ یې وهلې. د بوډا پلار زړه وسوځېد او دې ته نږدې کښېناست. د لور پر سر یې لاس کښېښود. په کراره یې ورته وویل لورې دا په تا څه وشول؟ سلما کښېنسته اوښکې یې پاکې کړې او سلګۍ یې چوپې شوې. ځواب یې ورکړ په ما هیڅ نه دي سوي پلاره ما وبخښه. ته به ما بیا په ژړا ونه ګورې. عبدالله مګر د ژړا څه سبب خو شته؟ داسې خبرونه خو موږ هره ورځ اورو. خو ما د بلابار د یوې کښتۍ د ډوبېدو په خبر کې څه راز دی؟ سلما په ځیر د پلار څېرې ته وکتل او لږ په ډاډمنه لهجه یې ترې وپوښتل ته رښتیا وایې؟ عبدالله په غوسه شو ویل ما ته د دروغو څه ضرورت دی؟ تر اوسه پورې تا زما په خبرو شک نه دی کړی. که دې زما په خبرو باور نه دی له طلحه نه وپوښته. سلما په پښیمانۍ سر کښته واچو او ویل پلار جانه زه بخښه غواړم. ما فکر کاوه چې تاسو د عربو د کښتۍ خبره کوئ. عبدالله لورې که ما خدای نخواسته د هغوی د کښتۍ د ډوبېدو خبره اورېدلې وای نو تر تا به لږ خفه کېدم. د شپې تر ډوډۍ وروسته د عبدالله مزدور د ماسخوتن لمونځ کاوه او خدمتګاري لوښي مینځل چې د دوی د دروازې ور وټکېده. سلما خدمتګار ته وویل ښایي زید او قیس راغلي وي. تا خو به دروازه بنده کړې نه وي. خدمتګار ځواب ورکړ په داسې باران کې څوک راتلی شي؟ ما اوس دروازه وتړله او راغلم. که هغوی راتلی د ماښام د لمانځه لپاره به هم راغلی وای. هو زید ناروغ دی او قیس بیچاره بوډا هغه به په کور کې لمونځ ادا کړی وي. سلما خو اوس څوک دروازه ټکوي؟ خدمتګار دا ستا وهم دی دروازه شمال ګړبوي. سلما نه د چا غږ هم اورېدل کیږي. دا دی زه ورځم. د سلما زړه په درزا شو. په تیاري کې یو ګام وړاندې د لیدو امکان نه و. د برېښنا په رڼا کې یې له ونو نه ځان بچ کړ او تر دروازې پورې ورسېده. د دروازې تر شا یې د چا ارګمی وانه ورید. مایوسه شوه او بیرته راستنېده. دروازې ته ټیکه ورکړه او په زوره یې غږ وکړ څوک شته؟ یوه شېبه د سلما پښې په ځمکه میخ شوې. بیا یې په یوه ټوپ دروازې ته ځان وررساوه او دروازه یې بیرته کړه. د سلما په مخ کې د یو لوړ قد ځوان ولاړ و. هغه وپوښتل دا د عبدالله کور دی؟ تر څو سلما ځواب ورکوه برېښنا وپړکېده او په رڼا کې ابوالحسن سلما وپېژانده او پر دروازې ننوت. ابوالحسن وویل اوهو ته بخښه غواړم ته زما په خاطر باران لمده کړې. سلما په زړه کې وویل کاشکې ته پوهېدای چې دا د باران څاڅکي په ما څومره ښه لګي. بیا یې ابوالحسن ته وویل راځه دننه. په برنډه کې عبدالله او طلحه د ابوالحسن غږ وپېژند او ښه راغلاست یې راووتل. عبدالله وویل څوک دی؟ ابوالحسن د برنډې په زینه پښه کښېښود او ځواب یې ورکړ هو صیب زه یم. زه بخښه غواړم چې تاسو مې په دې ناوخته کې په زحمت کړی. طلحه پوښتنه وکړه وایي خیرت خو دی ستا نور ملګري چیرته دي؟ ابوالحسن هو خیر خیرت دی. ما هغوی په کښتۍ کې پرېښي او راغلم. ما ته نه وه معلومه چې تر دې ځایه را رسېدو پورې به دومره جنجالونه وي. په لاره کې یو ځای وښویېدم. 2 ځلې په لښتۍ کې ولوېدم. ستا د کور په ګمان مې د 5 پردیو کورونو دروازې وټکولې. د یوه کور څو وفاداره سپیانو راباندې حمله وکړه. عبدالله سلما ته غږ کړ. سلما تر اوسه د برنډې نه بهر د بېخودۍ په حالت کې ولاړه وه. اوس هم د باران څاڅکو د دې له باړخوګانو نه اوښکې مینځلې. خو دا د خوښۍ اوښکې وې. د پلار په غږ را بیداره شوه او په منډه برنډې ته ننوتله. ویل څه وایه پلار جانه؟ عبدالله لورې ولاړه شه ابوالحسن ته وچې جامې او ډوډۍ راوړه او نورو میلمنو ته هم ډوډۍ تیاره کړه. زه به هغوی راولم.
ابوالحسن وویل ډوډۍ موږ ټولو خوړلې ده، تاسو هیڅ زحمت مه باسئ. د جامو له بدلولو وروسته ابوالحسن له عبدالله او طلحه سره تر ډېره وخته مجلس کاوه. هغه د خپل ځنډ په باب وویل چې د بصرې نه یې افریقا ته د څه کار لپاره استولی و. او اومه ورځ عبدالله په خوښۍ د ابوالحسن او سلما نکاح وتړه. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په راتلونکي کې به یې واورو. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.